درلودل. خیالي سرتیري دغه سمې سادات د 10,000 عسکرو خیالي سرتیرو تنخوا په خپل جب کې اچوله. دغسې خلکو نظام مات که. نن راځي امریکا کې ناست ده، زه پلان اشرف غني ته وایي دا د امریکایانو د ګټو دپاره د کار کوه. پاچا صاحب اشرف غني چې د امریکایانو د ځینې مهم شیونه ما سره دي، زه نه غواړم چې اوس یې ووایم، د اشرف غني په اړه باندې هغه ډېر ښوونکي دي. اشرف غني د خلکو دوکک ته لاړلې، ته اوس اشرف غني د امریکا د ګټو لپاره هغه کار کوه. سادات صاحب محترم، تا د چا د ګټو دپاره کار کوه؟ اسلحه د چا وه؟ تیل چا درکوه؟ قلی اردو چا درته جوړه کړې وه؟ دریشي د چا وه؟ خو له الف تر یا د امریکانو سپورټ اوس هم امریکانو ته زارۍ کوي. که چېرته ته د امریکانو د ګټو دپاره د کار نه کولی، د هېواد ته ژمن وی، د ولس ملاتړ د سره وی، امریکان چې لاړه کم از کم یوه میاشت مقاومت تا کړی وی، ما د یو غښتلي جنرال په نامه اعزاز درکو، والله دغسې سلامي مې درته وهله. ته خلک نشي غولولی، د ملت ته دوکه نشي ورکولی. په والله خیانت مو وکړه. دغه تاسو غوندې سپین مخو جنرالانو او سیاسونو جمهوریت تباه کړه. د جمهوریت په ماته کې 30% طالبو، 30% دغه خاینان جنرالانو چې د خیالي عسکرو په نامه یې تنخواوې اخیستلې، 30% د اداري فسادو، 10% د نور مردار خوریانې وې چې کولې. تاسو پاچا صاحب مستند دي دا چې د ملي اردو عسکر په بیسونو کې د زخمونو د لاسه وژل کېده تیارې نه وې ورته، خو درزاب نه د عیشانو ته تیارې وې. د دوی د تیښتې دپاره تاجکستان ازبکستان ته تیارې وې. درېدلی به په کابل کې به دې ویلي وو چې زه نه طالب ته تسلیمیږم نه ماتېږم. دغه مې واسطه او دومره قطاعت دي را سره طالب کابل ته نه پرېږدم. خو لاړلې وروره ګله سپین ږیری دی همداسې تک یې تنها پرېښوده. نن ټول قصور نه عبدالله مقصر ده، نه کرزی، نه بل، ټول هر څه په اشرف غني ور اچول کېږي. دغسې کار چې دغه تښتېدلو جنرالانو له غني سره وکړه، همدغسې کار د نجیب جنرالانو نجیب سره وکړه. د کابل نه میدان وینه یې راتاو کړه. دغه دوستم د نجیب جنرالو، دغه جنرال مالک د جنرالو، دغه سلګونه د نظام، دوی ټولو دغسې کار له نجیب سره وکړه. نن مقصر هغه ده، همدغسې دا به تاریخ لیکي. راځئ حقایق ووایو. شکست مو خوړه، په هر سیستم کې تاسو ناکام وئ. طالبان تر تاسو غښتلي ځکه وو چې نه د ناټو حمایت ورسره، نه د ایسافو، نه یې هوایي ځواک درلوده، نه یې ټانک درلوده، نه یې تیاره. په ټوپکو باندې راغی، کابل ته ننوته، تا هر څه ورته پرېښوده. د دغه جناب د دغه سمې سادات پاچا صاحب د الله په ذات قسم پتلون او ټوپک یې له ما سره دي. دی څنګه په کومو سترګو راځي؟ دی څنګه د ملت ته مخامخ کیږي؟ دی څنګه د جګړې خبره کوي؟ طالب له ډېرو مشکلاتو سره زر وارې په دوی ښه ده. د ما سر په امن، مال مې په امن، عزت مې په امن، لارې خلاصې، بیا رغونه روانه ده. ستونزې او مشکلات چې ستا هغه زه ورته وایم، ځکه زه یې منم. ته چې منې نه، ته څنګه د مشکلاتو خبره ورته کوې؟ ته له اروپا نه د امریکا مرسته غواړې، راځې په افغانستان باندې، بیا غواړې چې دلته د وینو سیلابونه روان کړې. بیا دلته چکچکیان ورته وایي ته د یو فاتح په صفت اولنی جنرال، په والله که 200م جنرال هم سمې سادات راسي. ځکه دی په چوشک غټ سوی ده، دې سختۍ نه دي لیدلي. ژمنه در سره کوم د ټولو خلکو په مخ کې که چېرته راځي اولنی عسکر د زه یم راسه میدان ته راسه، له شا ډزه مالا که در باندې وکړم، خیانت هم در سره کوم، ته مخکې زه در پسې د طالبانو مقابله کوو. خو ته دروغ وایې، ته بد کوې، ته جک وهې، خلک تشویقوي جنګ ته. دا مه کوه. امریکا ماته وخوړه، نور غورې نه کوي، لاړه. تا ماته وخوړه، نور کونپل به کېږدې، نور به دا خبرې نه کوي. مننه. یو خو د مرګړو غوښتنه هم ده او زموږ غوښتنه دا هم ده، ځکه ډېر مرګړي موږ ته ټلیفون کوي، ځکه چې افغانان سره مسلمانانو بیا موږ ته ډېر وخت نه په لایف کې هم خبرې کوو، دوستان هم یو. یو داسې دی چې مبین صاحب نه زموږ غوښتنه ده چې یاره
لکه مشران یو بل ته توهین ونه شي او ډېر دغه سره یاد شي. اوس خو دا چې ته به ځان سره ګولۍ هم ګرځې نو ګولۍ به هم درله درکوو چې استاد ته ګولۍ درکړو ځکه خبره د ګولیو ته رسېدلې ده. نو دغه خبره ده. اوس زه هېڅکله تر غونې چې مشر د څوک توهین ونه کړي زه توهین نه کوم او ګولۍ اویلیبل دي وروره اویلیبل دي نه که نه خو چې دې هم نه اویلیبل دي وروره ګولۍ. بل دا ده چې موبین صاحب اوس چې دا موږ کوم حالت وینو لکه د پاکستان سره که نه نو لکه بعضې خبرې سړی ځوریم لکه د متقي صاحب خبرې چې یاره دا مهاجر دلته پراته دي او پاکستان موږ ته ډېر موږ سره کومک کړی دی. پاکستان کوم کومک کړی؟ پاکستان خو موږ تباه او برباد. زه درته وایم چې پاکستان موږ سره څه کومک کړی دی. د افغانانو سترګو ته به خاورې نه اچوو. ښه پاکستان زما شټینګر وړي دي. پاکستان زما 4,000 چاینه ټانګه کباړ کړي دي. 600 باله تیارې کباړ کړي دي. افغانستان په کنډواله بدل کړی. د جهاد ثمره او د جهاد ټول انعامات ځان ته کش کړي. زما په پیسو یې موټروې جوړه کړې. حتی زموږ خیمې او بړستنې یې وهلي دي. امې په امریکا وهلو امې په خپله په افغانانو وهلو. کومه خبره کوم ښه دغه ښه یې کړي چې زما د میوو واخسي لار بنده کړي چې زما د سبزۍ واخسي لار بنده کړي. په هر رقم زیان چې رسولی سي پاکستان مخکې هم رسولی اوس هم رسوي. کوم کس چې د دوی نه ده خوښ سوی د دوی د پالیسۍ معمولي ټکر هغه یې په خپل ملک کې هم وژلي په افغانستان کې هم وژلي. زه شخصا چې هر نوم څوک راکوي را دې کړي خو متاسفانه د دغه خبرو جواب به ما ډېر ښه ورکړی و. اوس یې ځکه نه ورکوم چې وایي ستا په وجه باندې اړیکې خرابې سوې پرېږده چې دوی اړیکې جوړې کړي. چې دا اړیکې څه وخت جوړېږي. زما په خاوره بمبار زما ولس وژل. دلته د مهاجر کلمه ځکه د پاچا صاحب محترم له یو ولایته چې بل ولایت ته کډه میسي وایي دا له ننګرهاره مهاجر سه مهاجر خو نه ورته وایي ننګرهاره راغلی. دغه د مهاجر کلمه کډوال ورته ویل کېږي. آفرین. نو مهاجر دا زما ورونه دي پاچا صاحب په خوست کې چې کله بمبار وسو 42 کسان شهیدان سو. لاړم د هر یو جنازه مې په خپله کړې ده. هر شهید ته ما 1 لک روپۍ وړي. دا د ما د پلار پیسې نه وې نه ما خپله وړي خو چې چاره لېږلي هلته مې ورته وړي دوی ته مې وکړم. قسم په خدای تر ننه پورې راته دعاوې کوي. داسې بمبار کړي و چې د شپې 3 بجې مسافر کور ته رسېدلی ده 4 بجې بم پې لوېدلی په شهادت رسېدلی ده سره له بچیانو. همدقسې اوس هم سوي دي. خو هغه نیکۍ د پاکستان د ماته څوک وښیي. ما سره یې نیکي نه ده کړې. زه په خپله خاوره پروت وم. زما په سر یې دښتې آبادې کړي. ما په بټۍ کې کار کو. ما خښتې وهلې. ما هر څه چې کول هغه ما خپله خالته یې کړې. نو دغه که د دوی نیکي وي چې زموږ شټینګرې خوړلي دي بالکل بیا خو ډېرې نیکۍ کړي باید د احسان فراموشي ونه کړو. نو هدف مو دا ده چې د افغانستان خلک واښه نه خوري. مونږ که په هره لار راتاو سو خو چې مستقیم په دا سترګو باندې ونه وهې والله که څوک در سره ومني. د اطلاعات او فرهنګ وزیر خیرالله خیرخوا صاحب ویډیو ما ولیدل اوس مې پوسټ هم کړه. هره مور د دغسې زوی راوړي. واقعا د یو افغان د یو رښتینې مسلمان نمایندګي وکړه. هغه خبرې یې وکړلې کوم چې پاچا صاحب زما ستا د هر افغان هیله وه. وایي داسې پوسکنده یې درته وایم په دا څو مزایلو دې مه نازېږه. حالت د درک وړ ده. نو دا خبرې دي وروره. مننه. بالکل مننه. اول خبره خو دا ما ګورې پوښتنه وکړه چې موږ باید یوه لاره پیدا کړو خو بیا مبین خان راځي او پیغوریزه ژبه کاروي. دا موږ او تاسې هلته نه رسوي. موږ او تاسې باید سالم سره وغږېږو که رښتیا غواړو چې حل لاره پیدا کړو. که څوک ماته د دې پیغور راکوي او راته وایي چې پرونی تښتېدلی جنرال نشي بیرته راګرځېدلی نو پرونی تښتېدلی ملا چې بیرته راګرځېدلی شو پرونی تښتېدلی جنرال هم راګرځېدلی شي. که څوک ماته دا خبره کوي چې د جنرال پتلون له ما سره دی نو د ډېرو طالبانو ښځینه کمیسونه مو اوس له ما سره دي
ګورې دغه پیغورونو نه هیڅ نه جوړېږي، له دې باید تیر شو، پر دې باید هیڅ ونه غږېږو. یوه بله ډېره غلطه مسله چې شیر شوې ده او خلک دا خبره کوي، مخکې مبین خان هم دا خبره وکړه چې ډاکټر نجیب له میدان هوایي څخه همدغه خپلو جنرالانو راوګرځوو. اول خبره دا درته کوم او په چلنج سره یې درته کوم، هیڅوک نشي ثابتولی چې ډاکټر صاحب نجیب تښتېده او ډاکټر صاحب نجیب د میدان هوایي له لارې راګرځېدلی دی. دا هیڅوک نشي ثابتولی. زه یې درته وایم د ډاکټر صاحب نجیب د دفتر رئیس جناب اسحاق توخي هغه په خپل کتاب کې لیکي، زموږ او ستاسې ستونزه دا ده چې کتابونه نه مطالعه کوو، د پردیو استخباراتو په افواهاتو باور کوو. اسحاق توخي په خپل کتاب کې لیکي چې کابل کې په میدان هوایي کې طیاره ښکته شوه، موږ وایي ماښام ناوخته د ډاکټر صاحب کور ته لاړو. په دې وخت کې وایي د ملګرو ملتونو یو استازی راغی د ډاکټر صاحب نجیب کور ته، وی ویل چې موږ کوشش وکړ چې تاسو ته ټلیفون وکړو خو ونه شوه، بینالسوان راغلی دی، په میدان هوایي کې طیاره یا الوتکه ښکته شوې ده خو له هغه طیارې څخه 10 کسان راتاو دي، اجازه نه ورکوي چې بینالسوان راښکته شي. وی ډاکټر صاحب نجیب راجیګ شو، خپل ټلیفون یې راواخیست، د کور ټلیفون، د کور له ټلیفونه یې غوښتل چې نبي اعظمي ته زنګ ووهي، د مرکزي قوه اردو قماندان نبي اعظمي ته زنګ ووهي. وی کله یې ټلیفون راواخیسته ټلیفون یې کار نه کوه، د ده د ټلیفون لیکه پرې شوې وه، خو دی پوه نه و چې دا قصدن پرېږده. وی ډاکټر صاحب نجیب راښکته شو، د ده په موټر کې زه او ډاکټر صاحب نجیب دواړو یو ځای حرکت وکړ. د ډاکټر صاحب نجیب کور تاسو ته معلوم و دی چې مرکزي قوه اردو ته تللی، دی مجبور و چې د میدان هوایي له لارې لاړ شي. په هغه لاره م کله چې حرکت وکړ نو دغه وشو، وبخئ ډېر وبخئ، لومړی ده غوښتل چې میدان هوایي ته لاړ شي، دا مسله وګوري له نږدې څخه چې دا څه دي، خو دلته وایي راوګرځېدو، ودرول شو، راته وویل شول چې د شپې نوم، وایي موږ د شپې نوم ورکړ او موږ ته وویل شول چې دا نوم غلط دی، اجازه یې رانه کړه. ویل هغه وروسته ډاکټر صاحب وویل چې زو مستقیم مرکزي قوه اردو ته، مرکزي قوه اردو ته وایي چې کله حرکت وکړ هغلته هم اجازه رانه کړل شوه. وروسته له هغه وایي ډاکټر صاحب لاړ، زه او ډاکټر صاحب دواړه لاړو د ملګرو ملتونو یا سازمان ملل دفتر ته. کله چې هلته لاړو له هغه ځایه م هڅه وکړه چې نبي اعظمي روغ کړو، نبي اعظمي م روغ کړ، د هغه سره م اړیکه وشوه او هغه ته م وویلې چې بینالسوان راغلی دی. وایي دې وخت کې ډاکټر صاحب نجیب په ټوله لوبه پوه شو، ورته یې وویل چې بینالسوان راغلی دی، په میدان هوایي کې د هغه له الوتکې کسان راتاو دي، اجازه د ښکته کېدو نه ورکوي، هغه یو میلمه دی، که هغه ته ضرر ورسېده زما د هیواد حیثیت ته ضرر رسېږي، پر ما چې هر څه کوئ ویې کوئ، خو پام چې بینالسوان ته ضرر ونه رسېږي. دا د اسحاق توخي خبرې دي چې د مرګ تر شیبې پورې له ډاکټر صاحب نجیب سره یو ځای و. وایي نبي اعظمي ویلې چې زه خبر نه یم، زه دا مشکلات حلوم. وایي تقریبا یو ساعت وروسته یې بیرته زنګ ووهه او ویې ویل چې دا د بابا جان کسان ول چې له مزاره راغلي دوستامیان دي، خو مسله ما حل کړه، بینالسوان ښکته شو. چې بینالسوان بیا له هغه نه وروسته له سلیمان لیک د دوی سره د ټولو سره لیدلي وو، حتی له ډاکټر صاحب نجیب سره یې هم لیدلي وو. ډاکټر صاحب نجیب ته بار بار وړاندیز شوی دی چې دی باید ووځي، حتی دا 15 کسیزې شورا ویلي دي چې تر څو چې ډاکټر صاحب نجیب په وطن کې وي موږ وطن ته نه داخلیږو، خو ډاکټر صاحب نجیب ویلي دي چې نه راشئ، کله چې د ملي مصالحې خبره شوې ده پر دې مسایلو باید سره وغږیږو. ډاکټر صاحب نجیب د ګردو تکلیف پیدا کړی و، همدغه سازمان ملل غوښتل چې دی پاکستان ته وباسي، د ورته ویلي دي زهر خورم خو پاکستان ته نه ځمه. ډاکټر صاحب نجیب باندې دغه غلط تورونه لګول دا ډېره غلطه خبره ده. امرالله صالح هغه څوک چې د حزب د ډاکټر صاحب نجیب په مقابل کې جنګېده، هغه راولاړېږي او وایي چې ما په امنیت کې وظیفه وکړه، زه رئیس د امنیت ملي وم، هیڅ داسې شواهد مې پیدا نه کړل چې ډاکټر صاحب نجیب د زه له هغه له مخې دومره یو ستر قاتل معرفي کړلی شمه لکه دا څه ډول چې غربي میډیا او غربي استخباراتو په موږ منلي دي. د جلال الدین حقانی لیکوال او د هغه د یو قماندان شهرت ننګیال هغه په خپل کتاب 14 ګرامه ماغزه کې لیکي چې موږ د دې دولت د بدنامولو دپاره بېلابېلې فارمولې کارولې دي. لاړ شئ هغه کتاب ولولئ. هغه وایي چې په یو ځای کې خلکیانو غونډه کوله، دغې غونډې نه وړاندې موږ هغلته لاړو، د ژورنالستانو په صفت عکسونه مو واخیستل،
له غونډې نه وروسته مو بیا هم وایي عکسونه واخیستل. غونډه چې تېره شوه د غونډې په جریان کې مو هم وایي عکسونه واخیستل، خو د غونډې نه وروسته پوهېږئ دوی څه ډول عکسونه اخیستي ول؟ دوی قرآن پرچه کړی و، دوی د شرابو بوتلونه هغلته غورځولي وه، بیا عکسونه اخیستي ول او سبا په پاکستان کې په اخبار کې چاپ شول او ورسره ولیکل شول چې بېګا دلته خلقیانو پرچمیانو ناسته درلوده او قرآن هم دا دی څیرې کړی دی او د شرابو بوتلونه یې ماچولي دي. حال دا چې دی خپله اقرار کوي چې دا کار زموږ و. زه ګوره د یو مجاهد زوی یم، زما پلار په حزب اسلامي کې پاتې شوی دی، زما پلار په محاذ اسلامي کې پاتې شوی دی، زما پلار د ډاکټر صاحب د نجیب د رژیم په وړاندې جنګېدلی دی، خو ما حقیقتونه درک کړي دي. زه ځکه چې نن صفت کوم د ډاکټر صاحب نجیب او پرې ولاړ یم، پر همدې پرې ولاړ یم. یو څو کسان دې راپورته شوي دي د صدیق الله راهي کلیپ پورته ښکته او پورته کوي، وایي دا د ډاکټر صاحب نجیب ورور دی. زه د ډاکټر صاحب نجیب د ټولې کورنۍ سره اړیکه او روابط لرم. صدیق الله راهي زما مشر دی، زما ملګری دی، زه له ده سره هم اړیکه لرم، زه له روشان احمدزي سره هم، زه له ټول فامیل سره اړیکه لرم. صدیق الله راهي ګورئ یو کتاب دی ایا نجیب را میشناسید، پر دې باندې لیکل شوي دي چې لیکوال صدیق الله راهي، خو دا کتاب صدیق الله راهي نه دی لیکلی، دا د صدیق الله راهي میرمنې سریا بها لیکلی دی چې ډاکټر نجیب یې ډېر بد پکې معرفي کړی دی او بیا صدیق الله راهي راپورته شوی دی. همدغه وخت خپله میرمنه یې چې د ډاکټر صاحب نجیب ورېنداره وه د همدغه کتاب له امله یې طلاق ورکړی دی چې ولې د زما ورور په اړوند داسې خبرې کړي دي. بل ځای کې یو بل کلیپ دی چې بله ورځ ځینو نورو شرح وخو، دا پر تیر باندې بحث ماته جالب هم نه دی، خوښېږي مې هم نه، خو ځینې سوء تفاهمونه رامنځته شوي باید اصلاح شي. یو بل کلیپ خپرېږي چې صدیق الله راهي پکې خبرې کوي د نجیب خلاف، هغه بالکل حقیقت دی. صدیق الله راهي د نجیب ورور دی، کشر ورور دی، خو د نجیب خلاف خبرې کوي. خو پوهېږئ چېرته دی؟ هغه وینا هغه وخت شوې ده کله چې احمد شاه مسعود صدیق الله راهي ته خپلې مېرمنې دوکه ورکړه، تر مسعود یې ورسوه، مسعود بیا ویې د پاکستان آیسای ته یې وسپاره. کله چې هغه کتاب هم چاپ شو دی له آیسای سره په زندان کې و، او کله چې دغه خبرې هم د وشوې دا د پاکستان آیسای وچې په زور پرې کړي دي. خو چې د موقع پیدا کړه او دی راووت، خپلې ټولې خبرې یې رد کړې، له رسنیو سره آزاد غږېږي، د ډاکټر صاحب نجیب دفاع کوي او دا وایي چې دا خبرې پر ما غلطه شوي دي. لہذا له زړو بابولالو باید تیر شو، پر زړو بابولالو باید ونه غږېږو. دا حل لاره نه ده، دا ډېره بده ده وروره چې زما د 3 کاله وړاندې پر غاښ درد وي او نن مې د بیا پر سر درد وي. زه د نننۍ د سر درد هېروم او د غاښ د درد خبرې دې کوم. دا زما او ستا مسله نه حلوي. زه پوښتنه کوم دې ته څوک ځواب نه ورکوي. زه وایم طالب ته غږ کول دیوال ته غږ کول دي، طالب ته خبرې کول دیوال ته خبرې کول دي. 24 کاله طالب زما غږ وانه ورېده، 24 کاله د پردیو استخباراتو لپاره زه ووژل شوم، 24 کاله چې دا څوک ښکیل دي دا زما غږ نه اوري. جنگ زه نه غواړم، غږ مې ته نه اوري. څه وکړم؟ هغه حل لاره باندې تاسې راته وغږېږئ. حل لاره څه ده؟ تاسې مشران یاست، تر ما مشران یې، کاموال صاحب تر ما په عمر مشر یې، زما عمر 15 دی، ممکن فهیم هم تر ما مشر وي، د بل زمان حاجي صاحب هم تر ما مشر دی، مدني نه پوهېږم دغه خو پته نه لګي چې تر ما مشر دی او که کشر ځکه تر اوسه هم لیدلی نه دی. حبیب اتمن تر ما کشر دی. تاسې مشران یاست، حل لاره راته وښایه، که حل لاره منطقي وه که در سره پرې لار نه ړمه په مخ لاړې راتوف کوئ، خو که منطقي